نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د اودس فرایض په باره کې خبرې کوو. د اودس څلور فرضونه دي. یو ځل باندې ټول مخ وینځل، یو ځل دواړه لاسونه وینځل د څنګلو پورې، او یو ځل څلورمې حصې د سر مسح کول، او یو ځل دواړه پښې وینځل د خنګورو پورې. په دې څلور اعمالو کې که یو عمل هم پاتې شو نو اودس نه صحیح کېږي. د دې فرایضو په ضمن کې یو څو ضروري مسایل نور هم ذکر کوو. که ګیره یا بریتونه یا وریځې دومره ګڼې وي چې د مخ مستقې ترې نه ښکاري، نو په هغې د ویښتانو باندې اوبه تېرول کافي دي. که د یو سړي ګوتمۍ یا چیله په ګوته وي، یا د ښځینو ګوتمۍ یا چیله په ګوته وي، یا بنګړي په لاس وي او دومره تنګ وي چې اوبه ترې لاندې نه تېرېږي، نو په دې اودس کې هغه ګوتمۍ او چیله او بنګړو ته حرکت ورکول پکار دي چې اوبه ترې لاندې تېرې شي او د بدن ته ورسېږي. او که چا په نوکانو باندې اوړه لګېدلي وي او وچ شي، ورته پام شو نو اوړه به لرې کړي او په هغه ځای به اوبه تېرې کړي او بیا به اودس صحیح کېږي. اوړو ته پام کېدو او د اوبو تېرېدو څخه مخکې که کوم مونځ کړی وي هغه به بیا راوګرځوي. یا په نوکانو باندې رنګ ناخون لګېدلی وي نو اودس یې نه صحیح کېږي، دا رنګ ناخون به لرې کوي، بیا به هغې نه بعد اودس کې د اودس صحیح کېږي. د وینځلو هغه اعضا باندې روغني رنګ لګېدلی وي یا الفي لګېدلی وي او وچه شوي وي، نو دا لرې کول ضروري دي په اودس کې. البته د روغني رنګ که لرې شي خو صرف اثر یې باقي پاتې شي نو اودس صحیح کېږي. که د چا په سر باندې ویګ لګېدلی وي لګولی وي، یعنی هغه مصنوعي ویښتان پوخ یې لګولی وي، نو مسح نه صحیح کېږي. که د چا په خپل سر باندې نکریزې لګولې وي او ویښتان یې پکې ټول پټ وي په دې نکریزو کې، نو مسح نه صحیح کېږي. واخر دعوانا الحمدلله.